که غواړئ چې د غین سر یا د غین ذکر سر غټ کړئ نو تاسو کولی شئ د غین سر یا د ذکر سر څنګه غټ کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شي. مننه. څنګه کولی شو چې د غین سر یا د ذکر سر غټ کړو؟ که څه هم تاسو به داسې ډېر کوشش کړی وي یا داسې ډېرې دوايانې به استعمال کړې وي چې خپل ذکر غټ کړو یا هم د ذکر سر غټ کړو، نو تاسو نه یاستئ توانېدلي په دې باندې تر څو تاسو خپل ذکر غټ کړئ. اکثره خلکو ته زه داسې وایم او داسې غونډو خلکو ته زما دا توصیه ده او دا زموږ خواست دی چې هېڅکله هغه شی چې تاسو سره دی هېڅکله په تغییر مه راولئ، ځکه دا تاسو ته د الله وجود درته جوړ کړی دی، نو دغه وجود کې باید تاسو هېڅکله هم تغییر رانولئ. که تاسو غواړئ چې تغییر راولئ نو هغه شیان په خپله وخورئ، کومې میوې چې دي، کوم شیان چې دي، کوم انرژیداره شیان چې دي باید تاسو یې وخورئ او خپل ذکر څنګه چې خپل بدن ټول پرې تندرسته کړي. نو د یو شي لپاره هېڅکله هم داسې کوشش مه کوئ چې تاسو هغه یو شی مقصد وي تاسو پوره کړئ. نو هېڅکله هم تاسو د یو شي کوشش مه کوئ او یو شی مه غټوئ، یا هم ذکر شي یا هم بل شی شي، خو داسې شی تاسو استعمال کړئ چې تاسو وجود ته پرې نوره هم انرژي پیدا شي. خو بیا هم ستاسو زړه طاقت نه کوي نو تاسو غواړئ چې ذکر غټ کړئ، نو تاسو هره شپه مساج ورکوئ او مساج د تورو تیلو سره د ذکر ټول بدن ته مساج ورکړئ تر څو ستاسو ذکر غټ شي. په مساج ورکولو سره ستاسو ذکر هم غټېږي او ستاسو په ذکر کې پلنوالی یا ډبلوالی هم پیدا کېږي. دا طریقه ډېره اکثره انتوان استعمالوي، ځکه هغه علاقه چې ده یا هغه هېواد چې دی ډېر ګرم دی او دوی کولی شي چې هره شپه سیکس وکړي او ډېر ګرم هم دي، نو ځکه داسې دي لکه د سپۍ بچیانو په شانتې دومره ډېر دي چې په دنیا کې یې دویم مقام ترلاسه کړی دی. نو که تاسو هم غواړئ چې دغه شانتې تاسو هم سیکس وکړئ یا هم تاسو هم بچیان مو وجات شي یا هم کوروالی مو خوندور شي، نو دغه طریقه استعمال کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه اخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.